څه بېخونه چې یې پخ کړي دي خاشب رانسته کې پتاسې بابا څه وایې؟ هایده څه رقم زویه چې یې پخ کړي دي خاشب را دې نه ده وراچوله څه برخ ور واچوه ښه دی. سړی ته به اوس په ما څه چم کوې؟ ښځې بیا څه سوي دي؟ بیا کومه ټاکله سوې ده؟ ستا پلار له مششتې خو چې چای وروړلې ورته کښې مې شولې زه چې ولاړه شوم ده پر انارې کلې وړې مردار خورې دلته راسه بس داسې پر خوله څه ورتلل هغه یې راته وویلې دا د پورې لم راته وویلې سته زما ته کوره پورې راغلې زما پر زوی باندې هم سره کړه شادي نه ده راغلې نه پر ما باندې راغلې ده سړی نن به یا په کور کې دی یا به زه یم دا به زه په دې کور کې نسم اوسېدلی او دا هم درته یم د اخري وار درته یم بل وار بیا زه نه درته یم سمه ده زه د بابا سره وینم بس ته غم ټینشن مه کوه زه به د بابا سره سر خلاص کړم خدای دا اوس څنګه ژوند سو دلته یو وار د کور پریشانۍ سي یو وار در پدرۍ سي سهار وختي په خوارۍ پسې ولاړ سم ماښام راسم ستړی ستومانه چې کور ته کوم ټیم راسم د ښځې ګیلې وبانې هلته چې بابا له ورسم بابا په سمه غږ نه کوي اوس د ښځې څه په تکلیف دی که زما څه په تکلیف دی خدای خیر څه وکړم زه اوس د بابا سره ملاوېږم د بابا به نن غم وخورم دا زما په ښځه زما پلار ټوله ملامت دی زه به نن ورسم غم بې وخورم څه کوې بابا ځمه زویه بازار له سودا مودا به راوړم بازار له به ولاړ شې سودا بوکې خو نن یوه خبره درته کوم چې زویه دا زما مینه ستاسو در ده ځایه ده ای څه وایه هر وخت دا روزانه دا ډرامې او دا جنجالونه دا زما در وس تېره دي زه ستړی ستومان په خواري کې ورک یم دا زما در بس تېر دي بالا زویه ستا مینې ته ما غږ لا نه دی کړی دغه سایکل زما دی دا سایکل در سره بوزه آینده کلیې چې زما سره یې ترانه شي چې ځې پر هغه ځه په مخه شه نور ستا ځای زما سره په کور کې نسته زویه مه کوه د مینې په خوله مه کوه پلار څومره د کوره پسې اخې نه زما بالا در وس تېره ده بابا بس دغه سایکل دی دا ستا مبارک آینده کلیې چې زما کور ته رانه شي مه کوه زویه هېڅ څه کوې پلس پنځرې پلار څومره د کوره پسې په مخه دې شه سبا زما دا جنجالونو دا شی در وسه تېر دي ځه الله بچا جمال صاحب دوی ورته کوه دوی درته کوم راغه بابا ویني سیکل خرڅې ته راځه دا سیکل جوړ واخمه ته ورځه ورځه راځه السلام علیکم بابا وعلیکم سلام سړی مس خیر مس بابا سیکل خرڅه یا زویه سایکل نه خرڅوم یا بابا دا زما ډېر خوښ دا سیکل به راکړې یا زویه نه خرڅوم تنګول مه کوئ یا په هر څو قیمت زه غواړې زه در کوم دا سیکل باید زه یې نه خرڅوم په پښتو درته ګډ یم لکه په دې سایکل کې یو کیسه شته وایي سایکل جوړه خامخا جوړه لا زر روپۍ در کوم دا سیکل راک زویه دا چې 1 لک روپۍ راکولی یم زه نه خرڅوم دا زما د زوی د لاس آخري نښانې ده څنګه ستا د زوی د خلاص آخري نښانې ده زویه دا خو زه خپل زوی د کوره راوشړلم چې واخیستلم بس دغه یو سایکل نښانې را سره پاته شوی دی دا زه نه خرڅوم دا زما د زوی لاس آخري نښانې ده دا زه په یو قیمت نه خرڅوم او بابا زه څونه غلط شولم تاسو زه معذرت غواړم بابا معذرت ورته غواړم بس معاف مو که بابا ملګرو دا کوچنی کلیپ ویډیو مو کتلی امید کوم چې خوښه شوی وي د دې کې زموږ دغه یو میسیج دی چې موږ ته به د خپل پلار ډېر قدر کوو دې پلار زموږ دپاره ډېرې خوارۍ وړي ډېرې تنګسې یې وړي ګرمۍ یې وړي یخونه وړي موږ ته یې کوچني رالوی کړي ور چیرې چې څه ټیم چې د پلار موږ ته ضرورت وي ور موږ یې دا رقم د کوره پسې واخلو یا بد ورسره کوو نو دا ډېر بد کار دی پیرک خانه ته په دې میسیج کې څه وایه عثمان خان انشاءالله الرحمن ډېر ښایسته میسیج ډېر ښایسته خبره ده اکثره وخت زموږ ځوانان زموږ خلک په دې شي باندې تباه وي چې کوم ټیم واده وکړي نو مور هم پاته ورور هم پاته پلار هم پاته پر معمولي قدر خبره باندې پلار د کور ایستل د ورور سره جنجال کول د مور سره پلار شي جنجال کول که چیرې زموږ کور ودانه موږ ته یوه خبره د پلار د خوا وکړي یا د مور د خوا وکړي نو موږ سترګې خرې کوو یا سرې کوو ورور بس زموږ غټ دښمن یا مور یا پلار یا ورور نو حتی موږ د دې څخه باید ګریز وکړو د دې څخه موږ ډډه وکړو د دا شي سره موږ باید خپل مور پلار ته توجه ورکړو کور والا دونه مخ ته نه کویلا چې کور والا ته مې در شي اختیار وکړي نو خپل کور هم خراب کړو د مور پلار ازار ګټل هم سو نو باید موږ د دې څخه ډډه وکړو پرهیز وکړو او کوم چیرې زموږ دا میسج خوښ شوی مخ ته در سره شیر کړي در سره لایک یې کړي فالو کړي او هر ځای چې یاست الله پاک مې خوشحاله و آباد و بریالي و سربلند و سرلوړه لره ورچا سره چې د مور پلار دوای وي هغه کتن پر شا نه راځي نو د خپل مور پلار څخه په دغه عمر باندې چې چیرې ستا مور یا پلار ضعیفه سي د دې څخه دعاوې ټولوي چا چې دعاوې جنټولې کړي هغه به کامیاب وي ورکه چا دعا نه کړي جنټولې هغه به کتن
په دې دنیا کې به هم ناکامه وي، په هغه آخرت کې خو هغو ته سزا میلاویږي. نو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي د خپل مور پلار خدمت ښه چې هر ځای ژوندي واوسئ. السلام علیکم.